وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت په توفیق سره د مؤمن بنده خویونه او صفات بیانېدو کوم چې قرآن او حدیث کې راغلي دي، او اخرنی خوی موږ څه بیان کړی د مؤمن؟ د نیکانو بندگانو سره محبت کوي، د هغوی خواله ځي راځي، د هغوی زیارت کوي، او د زده کړې په نیت د هغوی سره کیني پاسي، د هغوی په مجالسو کې. یو بل صفت په باره کې به خبره کوو، خوی په باره کې چې دا د مؤمن دا خوی قرآن او حدیث کې راغلی دی، او ډیر اهم دی چې ښه په توجه سره واورو، ځکه چې نن سبا په ډیرو خلکو کې دا صفت او دا خوی به ونه مومي. مؤمن همیشه په یو جنگ کې دی، لکه څنګه چې حق او باطل د همیشه دپاره، کله نه چې حق او باطل د دنیا کې د یو بل سره په مقابله کې دي. د حق او د باطل مقابله همیشه روانه. دغه شان د مؤمن همیشه یو جنگ هغه د خپل نفس او د خپلو خواهشاتو سره روان دی، او دا د همیشه دپاره دی. یعنې داسې وخت نشي راتلی چې ما او تا د دې نه بېغوره شو چې یاره زه پرېږدوه نفس او پرېږدوه خواهشات، چې څه وایي هغه به کوو. همیشه مقابله هغه د مؤمن د خپل نفس او خواهشاتو سره روانه ده. دا د الله رب العزت امتحان دی چې دا شیطان یې پرېښودی دی آزاد د قیامته پورې، او بیا دا فتنې پیدا کړي دي، او دغه شان کفر هم شتي، شرک هم شتي، ګناه هم شتي، هر قسمه چې نافرماني د الله د هغه شتي. دا هر څه چې د دنیا کې دي کې د الله حکمتونه دي، او هغه دا چې پته ولګي د مؤمن او د منافق. بل دا جنت او جهنم الله پیدا کړي دي، نو د هغې دپاره به څوک چې ورځي به، نو لازم دی چې دا هر څه یي دنیا کې. په هغې کې یو څه چې هغې کې د الله حکمت دی، هغه د انسان د نفس او خواهشات دي. او دا نفس انسان د نفس یو صفت دا بیان شوی دی، الاماره بالسوء. انسان ته د بد کار امر کوي، د غلط کار امر کوي. د نفس د خواهشات سړی هغه طرف ته راکاږي چې هغې کې د الله نافرماني. نو د همیشه دپاره زمونږ یو مقابله روانه ده، یو مجاهده روانه ده د دې نفس سره. د ده پرځول دي، یا به موږ پرځئ یا به موږ را پرځو، او دې ته په عربۍ کې وایي المجاهده. مجاهده د جهاد نه اخیستی شوی دی، یعنې جهاد محنت او کوشش ته مشقت برداشت کولو ته وایي. دې طرف ته توجه وکړه. جهاد څه ته وایي؟ مشقت برداشت کولو ته وایي، کوشش او محنت ته وایي. جهاد ټکی چې ذهن ته راشي، دا نه چې یوازې بس زمونږ یو جهاد ته څوک ځي چې یاره هغه د کافر سره جنګ کول دي. دا د جهاد یو قسم دی، دغه د جهاد یو قسم دی، صرف جهاد دغې ته نه وایي. او د دې نه اوچت جهاد، او حدیث کې دا راځي، امام ترمذي امام احمد راوړی، والمجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله. مجاهد هغه دی چې د خپل نفس سره جهاد وکړي د الله په لار کې، او چې دا جهاد د پکې ونو دغه بل جهاد کولی شي. یعنې دا په هر انسان لازم دی.
په هر مسلمان داسې مسلمان دنیا کې نشتی چې په هغه باندې دا جهاد نشتی، جهاد النفس، خپل نفس سره جهاد کو. او دا بل جهاد په هر چا نه دی، هغې دپاره بیا خپل شروط دي، خپل ځایونه دي، خپلې مسلې دي. یو سړی ویل چې یاره زه به داسې کار وکړم د دې نفس سره دا جهاد به پرېږدم او ډایرکټ به دې بل ته ټوپ کړم. ته دې بل ته د هغه وخته پورې رسېدی نه شي چې څو پورې دې د خپل نفس سره جهاد نه یې کړی. او یو سړی لګیا دی د بهر د دشمن سره مقابله کوي او د خپل ځان سره یې نشي کولی او د شیطان سره یې نشي کولی، د خواهشاتو سره یې نشي کولی. دا د کوم ځای مجاهد دی؟ او ځکه بعض علماو یو ناشنا فرق ذکر کړی دی، وی دا جهاد چې کوم دی د نفس سره جهاد او هغه جهاد چې کوم د کافرانو سره دی، دې کې یو فرق دا دی، د کافرانو سره جهاد کې که ته په تا باندې دشمن زورور شو بیا هم ستا بدي نه ده بیان شوې، یعنې مړ شوې نو څه شوې؟ شهید شوې. او که دې فتح حاصله کړه ژوندی راغلی یو غازي شوې، هر حال کې د دې صفت بیان شوې ده، مدحه ده. او دا جهاد د خپل نفس سره په دې کې دا نشتي که ته کمزوری شوې نو ستا بیا هم صفت بیان شوی دی، نه، په دې کې به لازم زورور کېږي او که پړ شوې لاړې ختم شوې. دا فرق د دې جهاد کې او هغې کې. یعنې دلته یو سړی دا وایي چې یاره زه خیر دی شیطان را ولګېدو پلانی را وپرځو او شهید شو، او نفس او خواهشات په پلانی باندې زورور شو، زه خیر دی بیا هم ثواب یې وګټو. داسې څوک ویلی شي؟ نشي کېدی. په دې جهاد کې به لازم ګټه د چای؟ ګټه د دې مسلمان به لازم به ګټه د دی، لازم به ګټه د دی. او چې کله دره ګټه لاړه او تا باندې زورور شو نو نفس او خواهشات او شیطان ته تباه و برباد شو، تباه و برباد شو. دې کې بله لار نشتی، بله لار پکې نشتی چې درېیمه لار راوباسو یا دویمه لار د کامیابۍ راوباسو. یا به زورور کېږي او یا به ختمیږي. هر چې جهاد د کافرانو سره دی، که زورور شوې غلبه الله در کړی یو ډېره ښه ده، که کمزوری شوې د باندې غالب شو دشمن نو هم الله دله اجر در کوي. په یو حال کې هم ته تاوان کې نه یې، تاوان کې به هله راځي چې کله ته په دې جهاد کې ناکامه شي، هغه د خپل نفس سره جهاد کول، دا ټول نه ګران جهاد دی، ټول نه ګران جهاد دا دی. او دا خبره یاده کړئ دا د جذباتو خبرې نه دي، دا د عقل او د سوچ او د علم او د فکر خبرې دي. اوله وی چې د هغه جهاد نه دا جهاد ضروري دی، دا د جذباتو خبرې نه دي. زه تا ته وایم هغه جهاد هم د هغه وخته پورې نشي کولی چې څو پورې د خپل نفس سره جهاد نه یې کړی. یو سړی چې جهاد له روانې کافر سره مقابله کوي نفس خو یې نه پرېږدي دې ته، خواهشات یې دې ته پرېږدي، دې ته یې نه پرېږدي. نو دی به اول د خپل خواهشات را وپرځوي نو بیا به هلته ځي. ځکه دا د سلفو د وخت نه د علماو دا اقوال او دا فیصلې په کتابونو کې را نقل شوي دي، بیانونو کې شته الحمدلله، چې جهاد النفس دا اصل دی، بنیاد دی. د دې نه بعد بیا که د جهاد نور اقسام دي هغه راځي. نو مطلب څه شو؟ مطلب دا دی چې د مؤمن یو خوی دا دی او یو صفت چې دی همیشه په مقابله کې دی، همیشه دی په کوشش او په محنت کې دی، د شیطان خلاف لګیا دی، د خواهشاتو خلاف دی، د نفس خلاف دی. دغه شان بهر چې کوم دشمنان دي د دین، د ده د نفس او د خواهشاتو د شیطان نه علاوه د هغوی سره په مقابله کې دی. ډېرې خبرې د سره دي. الغرض دې ته ویل کېږي المجاهده، یعنی همیشه دی په محنت او په کوشش کې دی. د کوم ځای پورې؟ د بوډا کېدو پورې، مرګه پورې، که نه ځوانۍ پورې، مرګه پورې، مرګه پورې دا مسلمان په مقابله کې دا د مؤمن خوی دی او دا شان دی او دا صفت دی. او الله رب العزت قرآن کې وایي سورة العنکبوت کې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، او کوم خلکو چې زمونږ په باره کې الله وایي کوشش او محنت کړی دی او
مشقت او تکلیفونه یې برداشت کړي دي لنهدینهم سبلنا دغه خلکو ته زه خپلې لارې ښیم چې چا کوشش کړی دی محنت یې کړی او دا زه اکثر دې ملګرو ته یم دا جنت داسې دي چې بازارګۍ غونته کې مه شمارئ چې وړوکې غونته کې بازار دی هر سړی به ورته ورننوځي او دې غټ بازار ته هر سړی نشي تللی یو خو دا واړه بازارونه دي هر سړی ورته ورماتي دا چې کوم غټ مارکېټونه وي او غټ ځایونه هغې ته هر سړی نشي ورتلی بعض ځایونه کوي ټکټ به راوړي بعض ځایونه کوي اجازت بالي جنت ته بس هر سړی ورماتي چې هر څنګه یې بس دی به جنت ته ځي عمل که هر څنګه و عقیده که هر څنګه و بس لاس به اوچتو الله ته به وایي یا الله اوس به وځم جنت ته بوځه څه خو به ورکوې که نه ته بیه کوې د الله سره زما او ستا بیه د الله سره ده په بیه کې ته د الله نه جنت لرې جنت په مقابله کې هم څه ورکوې که نه او حدیث کې راځي الا ان سلعة الله غالیه د الله سره چې کوم سامان دی ډېر ګران سامان دی چې ارزان خو هم نه دی چې ما او تا به چېرته په معمولي عبادت باندې او داسې په خپلې مرضۍ عبادت سره به هغه وګټو مقابله به کې دا نفس دا خواهشات ګوره تا داسې په حال اسانه د الله عبادت ته نه پرېږدي چې څو پورې دې دا نفس او دا خواهشات را پرځولي نه وي که نه د هغه وخته پورې ته د الله بندګي نشي کولی ستا څه خیال دی په دې جم کې چې ته سهار مانځه راپاسې په توره تیاره کې د ګرمې بړستنې خواهشات تا ته څه وایي چې پاسه شیطان تا ته څه وایي چې پاسه خو دا بړستن اوچتول چې د دې یعنی معمولی وزن دی معمولی وزن والا بړستن چې د ځان نه اوچتې دا دروند ایمان غواړي چې دروند ایمان د به کي نو معمولی بړستن به د ځان نه اوچته کي دا قدم اخیسته د الله عبادت ته وړه غونته کې خپه چې ته اوچته ږدې که نه د ډېر لوی زور غواړي لوی محنت غواړي ښکلی مثال به یې درس ته ناسته ده ته چې درس ته راځي ستا څه خیال دی د خواهشات او د نفس او د شیطان او د دنیا ته داسې په حال اسانه پرېږدي چې زه یا ما ته داسې په حال اسانه وي چې زه ته دین بیانوه ډېرې خبرې مخې ته راځي خو موږ راولګو د الله په توفیق سره راولګو هغه هر څه د خپې لاندې کړو هغوی سره مقابله وکړو د هغې نه باید موږ دې ځای ته راورسو دلته چې موږ ناست یو بیا هم نفس او خواهشات او شیطان او که هغه انسي دی او که جني دی هغه په دې کوشش کوي چې یاره په ده باندې دا عبادت په څه طریقه خراب کړو یعنې ګور ته مانځه له راشي مانځه کې دننه هم بیا په تا دا کوشش روان چې لمونځ د باندې خراب کړي معنی دا چې داسې وخت نشتی چې ما او تا د دې مقابلې نه دمه شو کله به دې دمه کېږو کله ساه ووتو او الله خپل پیغمبر ته وایي ګوره پیغمبر ته عام چاته نه وایي سورة الحجر کې الله وایي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين او د خپل رب بندګي به کې تر دې چې تا له مرګ راشي یعنې د مرګه پورې زما او ستا د مقابله روانه داسې وخت نشته چې ما او ته د دې مقابلې نه خلاص شو او دا هغه کوشش او محنت دی او تجارت دی چې د مؤمنانو د الله سره روان دی د مؤمنانو د دیندار بندگانو د الله سره روان دی لکه قرآن کې الله وایي تجارت اس یو څو اقسام دي نور تجارت د الله سره عبادت خو ډېر شی دي الله وایي إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة كم خلق چې الله کتاب لولي څه خیال دی الله د کتاب لوستل آسان کار دی او موبایل کې ته موبایل کې ته ګران دي آسان دي آسان په دې دي چې د نفس سره پرځولی د خواهشاتو دته آسان دي دغه قرآن کولا وهل دي او په دې موبایل کې کولا وهل دي دغه سکرین ته کته دي خو دا ګوره لوی ایمان غواړي زه ما تاسو په اصل کې په دې نقطه پوه کولی چې کار ظاهره کې وړکې خو ګوره دا غټ ایمان غواړي یو شان موبایل دی یو شان سکرین دی د یو ته دومره ناسي چې د سترګو نه دې اوښکې روانې شي سترګې د سړي وسوځي سري شي نظر یې ختمي ورته ناست دی کمبل کې یوازې خلکو سره مور پلار کې ښځې بچو
هم دقه موبایل دی په دې باندې صرف 15 منټه تلاوت کول غواړي دا نشي کولی ځکه چې دا سړی مقابله نشي کولی د خپل نفس سره دی د خواهشاتو سره مقابله نشي کولی او ګوره ما ته اوس ته وایي که نه دا بل جهاد د کافر سره چې دا دې نه بعد راځي هسې دې سړي مبارک څه خیال دی چې دی 15 منټه تلاوت نشي کولی او دی وایي زه ځمه د هغه کافر سره جهاد کوم نو موږ ته خو ستا پته ولګېده چې ته د خپل نفس او خواهشاتو سره جهاد نشي کولی هلته چې ځې د هغې دپاره خو یو غټ محنت د خواهشاتو سره په کار دی ځان د سر د بدن نه جدا کول دا آسان کار دی تا دومره وړوکی موبایل کې قرآن 2 منټونه نشي کولی وایلی مانځه له موږ راشو زمونږ چې ښه مزېدار مونځ وشي پاو ساعت لګي صرف فرض وکړي ورسره انتظار که مانځه ته ورسره د اذکار که او چې ډېر ښه سړی د هغه حال درته بیانو نیمه ګنټه یې که زه چې نیمه ګنټه څوک فرض مانځه له ورکوي دا بهترین سړی دی چې نیمه ګنټه ورکوي نیمه ګنټه ویسته د الله دپاره دا لوی کوشش او محنت غواړي ان الذین یتلون کتاب الله واقاموا الصلاة د مانځه پابندي کوي د مانځه نه پابندي کول د ایمان غواړي ته دا پته چې ته په روډ روان یې که نه په روډ باندې ګاډي کې روان یې او مؤذن وایي حی علی الصلاة دې بریک له دا خپوړله د غره په شان ایمان غواړي چې ته ګاډي سیټ ته ودرې تا خو هسې اورېدو کې او زه به ګاډي سیټ ته کړم که نه زه به ودرېږم مونځ به وکړم نه دا چې د باندې راشي که نه دې بریک له دا خپوړله د ایمان غواړي نفس خواهشات ملګري شیطان انسی جنی بچی ښځه مزدوري کمپني ریال ډالر ټیکهدار خپلوان دا دومره څه چې به تا راجمع شو په دې کې چې ته دغه بریک له خپوړلی او ګاډی ودرې که نه د دې کې شک نیسي چې د ایمان غواړي که نه شک پکې شتي یو سړی به مړه شترنګ زما لاس کې دی ته کوم ځای ته لاړې خبره دې دومره اوږده کړی چې د شترنګ زما لاس کې ده خو دقه به خبره واچوم چې دی ودرېږي که نه ودرېږي دا چې په روډونو باندې ګرځي او دا مونځ نه کوي ټولو سره شترنګ په لاس کې دی شترنګ داسې نه دي شوي چې مخکې د ډرایور نه شي شترنګ شاته د بل کس سره بلکې د دومره کمزوری دی د شیطان او د خواهشاتو مقابله کې چې د دې خپلو خواهشاتو د لاسه دی په نورو مؤمنانو باندې هم د عبادت خرابوي پاتې لا خپل حال یې پرېږده ان الذین یتلون کتاب الله واقاموا الصلاة او بیا چې یعنی فرضي مونځ کې د یو سړي دا حال دی نفلي کې به دی څنګه کوي هسې د شپې تهجد کول الله اکبر دا ډېر لوی عبادت دی او ډېر داسې ورک شوی عبادت دی نن سبا یعنې د شپې ته راپاسې په توره تیاره کې دا خوب هغه بلکل سړی منځ ته ورسي او بیا جمع دی او بیا پوس او ګرم کمبل دی او بیا چې کور والا ورسره وي او د دې هر څه نه راپاڅېده او الله ته ودرېده دا سړی به محنت او کوشش او مقابله نه کوي هسې راپاڅېد که څوک وایي چې هسې راپاڅېد زه یم ته هسې راپاڅه ودرېږه ځه ته هسې راپاڅه ودرېږه چې دی هسې ولاړ دی نو سړی به وایي چې دله الله توفیق ورکړی دا خو موږ اول او اخره کې وایو چې الله توفیق نه بغیر څه نه کېږي خو یاده کړه د الله توفیق د هر چا سره خو نه وي الله خو د توفیق هم چاله ورکوي که نه سړي کې کمالات دي په کمالاتو کې یو کمال په دې سړي کې دا دی چې دی په مقابله کې دی د نفس سره د خواهشاتو سره د دنیا سره د الله عبادت کوي ځکه خو الله دله دا توفیق ورکو ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله وی ما چې وله څه ورکړي کومه دنیا وله ما ورکړې د هغې نه په ښکاره هم لګوي په پټه هم لګوي سبحان الله الله دلته هغه عبادت خو ما ته اوس وي ډېر دي دلته هغه الله یو 3 عبادات ذکر کړي دي خو هغه بنیادي عبادات دي یعنی د قرآن تلاوت مونځ پابندي د الله په لار کې مال لګول دا مقابله نه غواړي خصوصا دنیا پرسته د نور عبادت لاله بیا هم لږ ډېر
لږ ډېر ورته اسان شي، خو د دې به ورته نه وي. پښتانه وایي که نه وي ابۍ ته به د مرګ د کلمې نه وي. چې د الله په لاره کې مال لګول. الشیطان یعدکم الفقر، الله وایي شیطان تاسو د غریبۍ نه یېروي. نو دا سوچ مه کوئ چې د پلاني چې دا پیسې دي چې راواخېستې که نه او ورې کړې د الله په لار کې، دا اسان کار دی، دا ګران کار دی. خو هغه چا ته اسان دی چې الله یې ورته اسان کړي. د مقابله کړې د ډېر څه سره، ګورئ د ډېر څه سره، د نفس د خواهش. شیطان ورته وویله که مړ به شي، غریب به شي، د بیا هم پیسې راغستې دي، بچي به دې څه کوي، د بیا هم پیسې راغستې، ښځه به دې څه کوي، د بیا هم پیسې راغستې، مور پلار به دې څه کوي، د بیا هم پیسې راغستې، ته مسافر یې، ته ځان له کمزوری، د بیا هم پیسې راغستې، ته بیمار یې، د بیا هم پیسې راغستې دي. ښځه ورته وایي څه کوې، جمع به یې کړو ځان له، د بیا هم راغستې. بچي ورته وایي موږ ته یې پرېږده، سبا له به موږ استعمال کړو، د بیا هم راغستې دي. د دې هر څه سره مقابله کول د لوی ایمان غواړي. دې ته جهاد وایي د خپل نفس سره. خو دا خلک ګوره، ان الذین یتلون کتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة يرجون تجارة لن تبور. الله وی دوی د داسې تجارت امید لري چې هغه تجارت نه ختمېدونکی دی، نه په هغې کې تاوان شته. هغه تجارت د الله سره دی. ما دا خبره ذکر کوله، تجارت د الله سره. دا یو تجارت دی، یو تجارت چې په دې کې تاوان نشته. اوس که یو سړی وایي چې یو سړي عبادت قبول نه شو، نو دا څنګه تجارت و، دا خو دې کې تاوان نه. موږ وایو استاد تجارت د الله سره شوی نه دی. تجارت چې د الله سره یې هغه دی چې کوم په شروطو په اصولو کې برابر وي، هغه تجارت کې سره تاوان نشته. حدیث کې دا راځي، ګوره دې ته غوږ کېږدئ. امام بخاري راوړی د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. څوک چې زما د دوست سره دشمني کوي، الله وایي نو زما د هغه سره اعلاني جنګ دی. دې دپاره مې راته دا حدیث وي وما تقرب الی عبدي بشیء احب الی مما افترضت علیه. او بنده چې کوم عبادات کوي ما ته د رانږدې کېدو دپاره الله وایي، نو په هغه ټولو کې زما هغه عبادات ډېر خوښ دي د بنده کوم چې پې ما لازم کړي دي. الله وایي فرضي عبادات سرته رسول د الله ډېر خوښ دي، ځکه چې فرضي دي. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وما يزال معنی دا او دا بنده لګیا همیشه ما ته رانږدې کېږي په نفلي عباداتو سره. دې ته محنت وایي. دې دپاره مې دا حدیث وما يزال، دا بنده همیشه لګیا وي، همیشه مقابله، همیشه کوشش نفلي عباداتو کې لګیا دی. حتی احبه، تر دې چې الله وي زما ورسره محبت پیدا شي. یعنی دې اوچتې مرتبې ته رسېده څه غواړي؟ نه، مجاهدة النفس، د خپل نفس سره جهاد، کوشش، مقابله، دا پکار دی. هله ته دغه ځای ته رسېدی شي چې الله تا سره محبت وکړي. ځکه چې ګوره هغه وجه ذکر شو چې دا بنده لګیا یي، پښتو په دې ټکي خو پوهېږم، لګیا یي څه مطلب دی؟ کوشش کوي. خلک وایي که نو یاره پلانې لګیا دی، بس لګیا دی یعنې په دغه کار کې دی. نو زما بنده لګیا یي، الله وایي زما بنده لګیا یي، نفلی عباداتو کولو کوشش کوي، صرف فرضي ته نه پروت. موږ چې دا فرضي سر ته ورسوو د الله شکر ادا کوو. والله چې دا فرضي کله سر ته ورسوو نو سم شکرونه د الله ادا کوو، پاتې له نفلي. لګیا تر دې چې الله ربالعزت سره محبت کوي. او حدیث کې دا راځي، ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم دی حال ته سړی وګوري، سړی سوچ کې شي چې دا د هغه انسان حال و چې کوم انسان ته الله ربالعزت راتلونکي او تېر شوي خطاګانې معاف کړي، او هغه جنت ته اولنی کس ننوتونکی دی،
قیامت په ورځ لوی سپارش الله ده ته ورکړی دی د الله د اجازت نه بعد. او د دې دا حال دی. ګوره حدیث کې دا راځي عایشه رضی الله عنها وایي، او په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، وی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمه. رسول صلی الله علیه وسلم به د شپې د تهجد دومره اوږده کول او دومره به یې کول چې د خپې به یې وپړسېدې وبه چاودي. وی ما ورته یوه ورځ وی چې لم تصنع هذا یا رسول الله وقد غفر الله لك وما تقدم من ذنبك وما تأخر. الله تعالی هر څه بخښلي دي، نو تاسو ولې دا کار کوئ؟ راته وی افلا احب ان اکون عبدا شکورا، ولې زما دا نه ده خوښه چې زه د الله شکر ګزار بنده شم؟ یا ستا دا نه ده خوښه؟ دې حدیث ته سوچ کوئ، یعنی دا د الله رب العزت بندګي چې دلته کومه کېږي دا د الله د شکر ادا کولو په طور کېږي. یعنی د دې سړي انجام معلوم دی، انجام یې څه دی؟ جنت دی، الله تی راضي دی، سردار دی د آدم د بچو، بلکې د پیغمبرانو سردار دی. دا هغه انسان لګیا دی بطور د شکر ادا کولو. زما ستا نه انجام معلوم دی، نه موږ ته پته لري چې آخره خاتمه به څنګه وي، نه راته دا پته لري چې الله به راضي او که ناراضه وي، نه مو یعنې د هېڅ څه موږ ته پته نه شي چې څه به کېږي موږ سره، خو موږ لګیا یو. داسې سړی چې د الله بندګي نه کوي نو ده ته به څه وایي؟ یعنې هلته صرف په دې د رسول صلی الله علیه وسلم خپې چاودلی کېږي او پړسېږي چې هغه د الله شکر ادا کوي. دا د شکر بندګي، دې ته محنت وایي، دې ته کوشش وایي، دې ته وایي مقابله د خپل نفس سره، چې سړی داسې مونځونه وکړي. یو حدیث کې راځي، دا هم د عایشه رضی الله عنها دی، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اهله وجد وشد المئزر. کله چې به د رمضان د اخرنۍ لږ شپې رالي نو رسول صلی الله علیه وسلم به ټوله شپه شوګیروله او خپل کور والا به یې راپاڅول او کوشش به یې کوو، محنت به یې کوو او د الله عبادت ته به یې ملا وتړله. دې ته وایي محنت او کوشش کول. تاسو خو به ښه انشاءالله، زه ستاسو خبره نه کوم چې بیا به خفه شئ، خو زه که خپله سوچ راوالم چې بلې 40 ګنټو کې ما څه محنت کړی دی نو زه به د اول نه د اخره پورې ځان ملامته کړو. نو زه خپله خبره کړو، ځکه که زه تاسو ته وایم چې تاسو داسې به کېدای څوک خفه شي چې نه زه خو سهار نه ماښام پورې موږ ډېر محنتونه کړي دي، خو که زه خپل ځان کمه نو که سوچ مې وکړو نو دقه سترګې به ذلیله واپس دې ځمکې ته شي او دا سر به ټیټ ونیسم او دغه به ووایم چې زه به څه یم او عبادت به څه او محنت به څه او کوشش به څه. عبادت محنت کوشش هغه دا دی زده که چې یو سړی الله رب العزت خبر کړی دی د دې نه چې ته بخلی شوی او دا د هغه بندګي ده، او یو سړی خبر نه دی د دې نه چې الله ترې راضي دی او که نه، او دی بیا هم بېغمه ژوند تېروي، بېغمه هېڅ پروا یې نشته. او دا یاده کوي، ما لږ ساعت مخکې تاسو ته وویل چې جنت په دې نه میلاویږي چې ته په دنیا کې په سکون سره ژوند تېر کړي. حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي حجبت النار بالشهوات، جهنم په شهواتو کې پټ دی. معنی دا دې ته چې کوم خلک راغلي دي هغوی د خپلو خواهشاتو شهوتونو سره مقابله نه ده کړې. دا حدیث مې د دې لپاره وایي چې دې جهنم ته چې کوم خلک راغلي دي هغوی د شهواتو تابعداري کړې ده، مقابله یې نه ده کړې. معنی دغه صفت پکې نه و د کوم چې موږ نن خبره کوو. شهوت خو ډېر قسمونه دي، لکه الله رب العزت قرآن کې وایي زين للناس حب الشهوات، خلقو ته د شهواتو سره محبت الله وی دا ښایسته کړی شوی من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث. شهوات سدي زنانا بچو کی خصوصاً زامن سرزر سپینزر او سرزر سپینزر چی ویلی شدی که دا ریال روپی ټول دن راوی. سورلی کاغه دا وقت سورلیانی اس اوخ یا زمانگ دا وقت سورلیانی دی دا ٹکنالوجی والا دا گاڑی واڑی دا دغه شان مال ساروی او زمکی جیدادونه دا دی خلکو ته ښایسته کړی شوی. یعنې دا د انسان په فطرت کې دا خبره پرته چې دې سره محبت کوي. اوس دا نشي کېدی دا د نه منلو خبره چې یو سړی وي چې زما بلکل الله چې څه ذکر کړي دی که زما د یو شي سره هم نه لګي، دا نشي کېدی. دې سره فطرتي محبت دی. سوال دا دی چې الله زموږ د دې سره محبت پیدا کو بیا موږ رانیسیم او امتحان را باندې راولي چې نه دومره محبت به نه کوئ په دې درجه کې به وکوئ په دې مرتبه کې دقې ته امتحان وي. خو الله تعالی دې شینو سره د محبت نه منع کړی نه بلکل. زنانه سره محبت او شهوت د زنانه نه پوره کول اجازت شته که نه شریعت کې؟ نشته پوره کول اجازت شته، حدود دي، خپل شروط دي که د هغې نه اخوا ناروا ده. بچو سره محبت خپلو حدودو کې دننه دا خو شته په شریعت کې. مال سره محبت د هر چا د فطرتي، خو چې دا مال په تا زورور نه شي هېڅ خبره نه ده. جیداد ځمکه کور هر سړي فطرتي دې سره محبت دی، خو دا به په خپل دین نه زورور کوي. چې کوم سړي دا شهوات په ځان زورور کړو د دې سړي ځای جهنم دی والعیاذ بالله، چې الله یې معاف نه کړي. ځکه دې حدیث کې دا دی حجبت النار بالشهوات، جهنم په څه باندې پټ شوی دی؟ په خواهشاتو کې پټ دی. دا نه چې بس خواهش تا ته معمولي کړ کوي او بس ته وله خبره منې او لاس ته ورته اوچت کړي چې بس ما ستا خبره ومنله چې ته راته سوې ته مقابله کې. دا د مؤمن شان دی. وحجبت الجنة بالمکاره، او جنت الله په هغه څه کې پټ کړی دی چې هغې ته مکاره ویلی کېږي، یعنې سخت کارونه چې نفس ورته زر غاړه نه ایږدي، په دې کې جنت پټ دی. نو جنت دې کې پټ دی، جهنم هغې کې پټ دی. او ستا مرضي ده چې څه کړي. موږ ته خو الله خبره واضحه کړې ده که که د خواهشاتو تابعدار شوې جهنم د خواهشاتو نه ډک دی او په کې پټ دی. د دې خواهشاتو سره مقابله کول سخت کار دی او جنت په سختو کې پټ کړی شوی دی. په تکلیفونو کې، په کوششونو کې، په مصیبتونو کې، په امتحانونو کې د جنت پټ کړی شوی دی. او ځکه حدیث کې راځي چې د جهنمي له چې کله یوه غوپه په دې جهنم کې ورکړی شي که نه د ده نه به د دنیا دا ټولې خوشحالیانې او لذتونه یې هېر شي. او دې جنتي دا چې ټول ژوند یې په سختو کې تېر کړی دی دله چې یوه غوپه په جنت کې ورکړی شوه که نه د ده نه به دنیا د سختې ټولې هېرې شي. خو دلته یې سختې تېرې کړي دي. راځي چې د خپل نفس سره یې کوشش کړی هسې هغه ځای ته نه دی رسېدلی. مؤمن له پکار دی چې هغه هر وخت محنت او کوشش کوي، هر وخت او د هر وخت خپل طاقت دی د یاده کوي. د ځوان سړي خپل طاقت دی، د بوډا خپل طاقت دی، د غریب خپل طاقت دی، د مالدار خپل طاقت دی، د زنانه خپل طاقت دی، د نارینه خپل طاقت دی. موږ به دا هم نه کوو چې ووایو چې یاره نه نو هغه پلانې چې داسې کوي او پلانې زه به یې داسې کوم، بوډا یې نشي کولی نو زه یې ولې کوم. د هر سړي خپل وس دی او دی د خپل وس مطابق د قیامت په ورځ ودرولی کېږي او دنه به تپوس کېږي. او ماله سخته غوسه م راشي دا چې کله ماته یو سړی په ځوانۍ کې ووایي که نه یا روغ رمټ چې یاره زه نیشم او یو ما داسې پیدا نه کړو چې ما ته د دنیا په باره کې ووایي چې زه یې نیشم. بلکې دنیا باره کې موږ دا وایو یو بل ته نصیحتونه کوو چې یاره ځوان سړی وستې ورځې دي د ګټلو بیا ګورې نه کېږي چې کله دې ویښته سپین شو. دا خبره موږ په دې دین کې ولې نه کوو؟ هلته ولې دا خبره نه کوو چې وستې ورځې د الله د راضي کولو ګوره بیا نشي مطلب یعنی دغه عبادات داسې نشي کولی څنګه چې وس کولی شي. دغه شان د زنانه او د توجه ټول زما طرف ته ساتئ، د زنانه او د نارینه منځ کې فرق دی.
نارینه سره چې کوم وس دی دا د زنانه سره نشته. دغه شان د غریب او د مالدار منځ کې فرق دی. یعنې مالدار د غریب نه په دې کې زورور دی چې د سره مال دی. هلته د هغه څه کولی شي چې هغه غریب نشي کولی. بیا د روغ صحت والا سره هغه څه شتي او هغه وس دی چې هغه د بیمار سره نشتي. نو دلته به دی د هغې مطابق محنت او کوشش کوي. هر سړی په خپل وس مطابق به لګیایي د مرګه پورې به کوشش کوي. او دا یو حدیث درته بیانوم دې ته غوږ کښېږدي. حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وایي و یو ورځ مې او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی و یو ورځ مې د رسول صلی الله علیه وسلم سره د شپې لمونځ کوو. د شپې ورسره ولاړو تهجد په مانځه کې. یعنې رسول صلی الله علیه وسلم امامتي کوله دی ورسره ولاړ له خوا کې. فافتتح البقره اولنی رکعت کې سورې فاتحې نه بعد سورې بقره شروع کړه. نو ما ځان سره دا وایي چې سل آیته به وایي بیا به رکوع له ځي. هغه روان و سل آیتونه مو واورېد. بیا ما وایي چې زه دا رکعت به کوي په سورې فاتحه. یعنې د خبرې ته غوږ شئ. دا رکعت به کوي په سورې فاتحه په سورې بقره. دا رکعت به کوي په سورې بقره. یعنې تقریبا دوه نیمې سپارې زه دوه نیمې سپارې په یو رکعت کې وایي. فمضى بیا مخې ته لاړ. یعنې دا کوم ونه درېد سورې بقره ختمه شوه. ثم افتتح النساء نو سورة النساء شروع کړو. فقرأها ما زه دا سورت به ختموي بیا به رکوع له ځي. ثم افتتح آل عمران سورة آل عمران یې شروع فقرأها. اوس دې ته غوږ کېږده یقرأ مترسلا په ارام قرأت یې کوو. او چې کوم ځای کې داسې آیت به راغی چې وایي که به د تسبیح خبره وه نو د الله تسبیح به بیانوله پکې. او چې کوم ځای کې به د سوال څه خبره وه چې د الله نه غوښتنه کوئ نو د الله نه به پکې وغوښته. او چې په داسې آیت باندې به تېر شو چې وایي که به د عذاب او د جهنم او د غضب خبرې وي نو الله پورې به یې پناه ونیوه. د دې هر څه سره یې د درې صورتونه ویلي دي. بیا رکوع له لاړ. نو بیا چې رکوع له لاړ اوس د دې نه بله عجیبه فکان رکوعه نحوا من قیامه. نو د رکوع دی قیام هم راوه هغې ته نږدې وه. بیا سمع الله لمن حمده ووي او نور چې کوم اذکار دي هغې دا ووي. وی بیا دومره ودرېدو لکه څومره یې چې رکوع لګولې وه. بیا سجدې له لاړ. فکان سجوده قریبا من قیامه. نو سجدې د قیام سره برابر وه. و سوچ کوي چې دا څومره اوږد لمونځ و. دې ته وایي محنت مقابله. دې ته وایي کوشش د الله د راضي کولو. او اول او اخره کې ته دا وایم دا هغه سړی دی چې الله بخلی دی. ګورې زما او ستا پته چې دوه رکاته تهجد کوو او که نه کوو. دوه رکاته ایتو ګوره کوو او که نه کوو. او که کوو یې نو چې پته چې څنګه یې کوو. سوره اخلاص موږ ستړي شو. دې خلکو ته وایو په اول رکعت کې سورة الکوثر وایه. په دویم کې سوره اخلاص وایه. خو دوه رکعته کوه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. دقه پکې وایه بس. دوه رکعته کوه خو کوئ. او سټ بتاوي راتاوي او بیماری او ستړی والی او مزدوري او سار کار لا او لږ طبیعت مې ښه نه و او بوج مې بس دومره خبرې راته وکړي چې بیا ته موږ اخره کې وایو. زه دا سنت طریقه ده که دې ونه کړی وي نو ګناهګارېږي. مجبور هم کې دې خبرې کولو ته ځکه چې هغه یو پړپړی یو لیست د عذرونو راوباسي موږ ته. سل عذره بیان کړي نو بیا وایو لکه داسې نه دا سړی راته دا فرضي مونځ پرې نه دي. یا راولولېږي ځکه چې دی خو دومره کمزوری دی د خو سم عذرونه بیان کړو. اوس به راته هلته راولېږي دی به بیا کوم ځای ګرځوي. ټول باطل عذرونه اکثر د څه نه د بچ کېدو دپاره دوه رکعته مونځ او پکې سوره کوثر او سوره اخلاص وایه. دلیل دی چې دا سړی مقابله بلکل نشي کولی د نفس او د خواهشاتو سره. یو بل حدیث وایه. عبدالله ابن مسعود وایي او دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. عبدالله ابن مسعود وایي دې ته غوږ کېږدی ځکه چې حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک قرآن داسې ویل غواړي لکه څنګه چې جبریل راوړی دی نو هغه دې د عبدالله ابن مسعود نه یې زده کړي. او دا د رسول صلی الله علیه وسلم خادم و او ده ته صاحب السواک والنعلین ویل کېږي.
پیزارو والا او مسواک والا، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم به کم ځي ته تلو او خپل پیزار به یې وویستو نو پیزار به ده د رسول صلی الله علیه وسلم په خپل ترخ کې نیولي ګرځول به او مسواک د رسول صلی الله علیه وسلم دا به هم د ده سره و چې کوم ځای کې به ضرورت راغی ده به ورکوو. دی وایي ما یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره د شپې لمونځ وکړو تهجد فاطال القیام ډېر اوږد شو پکې وایي او چې عبدالله بن مسعود ته دا لمونځ اوږد ښکاري دا به هم څه لمونځ و وایي لمونځ یې ډېر اوږد کړو اوس تاسو داسې نه چې تاسو هغه خپل اوږد ته سوچ لاړ شي چې یعنې هغه مونږ چې ورته اوږد وایو هغه مونږ خو دغه 11 منټو لمونځ ته هم اوږد وایو فرضي د شپې هغه نه وایم مونږ هغه امام غریب که چېرته سجده کې سبحان رب العلی یو 2 پیرې زیات ووایي مونږ هغې ته هم اوږد وایو دلته دې لمونځ ته اوږد څوک وایي عبدالله بن مسعود نو حتی هممت بامر سوء بس یو ناروا سوچ مې وي زړه ته راغی ملګرو ته وما هممت به څه اراده دې زړه کې راغلی وه هممت ان اجلس وادعه زړه ته مې راغلو چې زه به کښېنم رسول صلی الله علیه وسلم به ځان لمونځ کوي یعنې چې دې د هغه د قیام نه دومره ستړی کېږي دا مو څه قیام وکړه چې عبدالله بن مسعود پکې کېناسته غواړي یو د نن سبا ځوانان دي د نن سبا جوماتونو ته چې ننوځي کرسۍ پکې سمې ډېرې پرتې هر طرف ته چې ګوري کرسۍ 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 دلیل دی چې موږ په ترقۍ یو که نه سمې کرسۍ به پرتې او د ډډې ځای نه جومات کې د ټولو نه اول فل کېږي ستنو سره خوا کې ځای نه میلاویږي په ګوټونو کې ځای نه میلاوي اولنی سب خالي منځ د جومات ټول خالي د علیم خوا خالي هر څه خالي خو زما ګوټ په کار دی زما ډډه په کار ده زما کرسۍ په کار ده د ملا تیرې مات دی ځکه چې دی د عبادت له ډېر په مشکله راغلی دی ډېر په مشکله راغلی دی او دلته هم که دې لږ اخوا دې خوا او یا لږه سختي څه دې وکړه نو دنه تښتي هم ځکه چې لا دومره ده ځان تیار کړی دی چې لږ راغلی دی اگر که ملا یې ماته ده خو راغلی خو دی په جوماتونو کې د کرسو ډېرې ده یو سړی وایي چې بوډاګان پکې دي بیماران زه منم بوډا دپاره به کرسۍ کېناسته بیمار دپاره خو دا خو زیاتېږي ورځ ته ورځ جومات ته به راننوځي یاره زه به کرسۍ نشم کېناستی ولې بس دا ملا مې هسې داسې لږ یعنې معمولي بانه کته خو چې زما نه دا عبادت په څه طریقه ختم شي او داسې څه طریقه نه میلاویږي نه ده دا مونځ هم ماف کو ځان ته خو داسې څه لار نشته چې فرضي مونځ زموږ نه څه شي ماف شي یعنې دا تپوسونه به یې ډېر کړی ما له خو تپوسونه راځي زما پکې تجربه ده که نه یعنې تا پورې به نښتی که زه دا زکات بالفرض که زه دا زکات داسې کړم او که زه یې داسې کړم زه ورته یم نه داسې نه نو که داسې کړم نه نو داسې ښه نو که داسې کړم نو یو ورځ به یو کس ته وایي ما ته زکات څومره ورکوې ځکه چې هغه سم دا قیصه داسې واغېږله را واغېږله زړه کې مو به دا سړی به چېرته کروڑه او زکات ورکوي ځکه دي چې دا څومره تپوسونه وکړو او دا څومره دغې وکړو نه نه دومره نه هسې به زما او ستا منځ کې به دا ته څومره زکات ورکړي څومره ته زکات ورکړي دلته یې تجارت و یاره وایي زکات خو دومره نه وي دغه 800 900 ریاله وي ما د الله بنده 800 900 کې ته زما دماغ را وبهول او ټول محنت دی دا دی چې د 800 900 کې ما ته څه ګنجایش پیدا شي او دا زه پرېږدم نو دا څه چې د سره دي د الله دي په کار دا و چې یو سړي باندې 900 زر ریاله راځي دی وایي زه به 2000 ورکړم زر فرضي زکات شو زر ورسره زیاتي صدقه شوه 2000 دی زه به 4000 ورکړم دا مال هسې هم د الله دی هغه الله راله راکړی دی هغه الله لی ورکوم خبره مې دا کوله چې موږ خو دومره عذرونه شروع کړو یاره که سړی په ناسته مونځ کوي او ملا کې لږ معمولي خپې لږ اورېدلي او داسې یې کړي او دغه یې کړي دا ټول دې دپاره چې دی په منځه کې به کرسۍ کښېني او د دنیا دپاره به ګیرې له تک تور رنګ ورکړی سم لکه مفلر تور مفلر یې چې د ګاډۍ نه تاو کړی تو ته لکه ولې دا یاره بیا څوک مزدورۍ لیدې نه بوځي دا بوډا دی اوس دی سپین ګیری دی خو ځان ځوانوي چې دنیا وګټي او ځوان ځان بوډا کوي چې په کرسۍ باندې کښېني
په خپل روغ ملا باندې دړ راولي چې دې د جومات ته لاړ نه شي. دا زموږ حقیقت حال دی که نه زه به غلط یم. دلته نه ورکوي دا بعض د ګیرو له تور رنګ دي داسې چې څوک راته بوډا ونه وي نو یې سرمنې سره به دې څه کوي سرمن نو خو دې پته لګي چې بوډا یم دې سره به څه کوي او دا قدم چې الې او دا تیندکونه خوري دې سره به څه کوي او دا ملا چې دې ټیټه ده دې له به هم څه حل وباسي خو څه چل به کوي ځکه چې دنیا ګټل دي. زه ګوره د دنیا د ګټلو خلاف نه یم موږ لازم ځان له به رزق ګټو چې دنیا کې خو هسې وایم دغه شوق ته وګوره او دې شوق ته وګوره. حالانکه د هغه غذا نه دا غذا ضروري ده دا د روح غذا ده هغه د بدن او د خېټې ده که هغه دې ونه خوړه زیات نه زیات مړ به شي که دا دې ونه خوړه نو دنیا او آخرت دې ټول تباه و برباد کېږي ټول تباه و برباد کېږي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه کوشش دی او د دې کوشش یې موږ ته ویلي دي لکه ما تاسو ته قصه ذکر کړې مو ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه دا ځوان صحابي و ځوان چې کله ورسره زه ووایم نو دا زور دې له به دې ورکوم چې ځوانان ورته ښه غوږ کېږي او د ده کونیت و ابو فراس ربیعه ابن کعب الاسلمي رضی الله عنه ده به د رسول صلی وسلم خدمت کو او سبحان الله دی په صفه والا کې و هغه فقیران غریبانان د مسیح نبوي په اخري برخه کې چې به پراته و او که چا به سره وړو چا به څه ورکړو یو و به یې خوړه یا به رسول صلی الله علیه وسلم له سره الو څه تحفه هدیه نو هغه به پکې دوی هم ځان سره شریک دی په هغو کې و د رسول صلی وسلم خدمت به یې ډېر کو ولې نږدې ورته مو لکه چې صفه و دغه جماعت کې دنه مسیح نبوي و رسول وسلم کور د ایزر خوا کې وی كنت ابیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ما به اکثر شپه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کوله نو ما به یو کار دا کو چې هغه له مې د اودس چردم اوبه راوړي بل څه حاجت به د هغه و ما به له پکې منډه واله یوه ورځ یې راته وایي سلني څه وغواړه که نه یعنې ته موږ سره دومره ښه کې خو ته هم په موږ څه خدمت راواړه دا د درنو خلکو خوی ده د ښو په مقابله کې ښه کول او د بدو په مقابله کې بد کول ښه کول نو یې څه وغواړه نه نه یا رسول الله دا هم ځان له څوک دی اوس دلته یعنې زه هم که نن سبا د چا رضا تپوس وکړي چې څه وغواړه یاره 1,00,000 روپۍ یو 2,00,000 ریاله یو 2 چته کور واده ښایسته جنۍ په دروند خاندان کې او دا د الله توفیق نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم کولی شوه نشو کولی یعنې که ده ورته ویلی چې زه ځوان سړی یم غریب یم واده نشم کولی څوک را لور نه راکوي ته چاته وایي چې ما لور راکړي او رسول صلی الله علیه وسلم ویلی نه یې ورکوله وله یا غریب یم کور مې نشته ته چاته ووایي چې یو کور راله راکړي نن سبا چې نیک او دینداره سړی معاشره کې هغه به چا خدمت راواړی مخوريز قدرمن سړی خلک د هغه خدمت کول خپل عزت ګڼي خپل شرف ګڼي چې لا پلاني ما ته ووایي چې ته داسې وکړه نو سم خیال چې پیغمبر چاته ووایي چې ده سره دا منډه ووایه به یې نه کوي خانې یا رسول الله نه وایي څه وغواړه 2-3 پیرې نه بعد د ده ووایي چې اسألک مرافقتک فی الجنه ای د الله رسوله چې جنت کې تا سره ګاونډي شه ځکه چې دنیا کې د ګاونډیتوب دا خوند څکلی دی د خوا کې پروت دی دا د رسول وسلم کور دی او دغه صفه ده او ورسره ګرځېدلی دی په سفر کې په حضر کې اوس ده سره سوچ دا دی چې جنت کې به ورسره یو ځای مو که نه رسول صلی وسلم ورته او غیر ذلک د دې نه علاوه نور څه وی هو ذاک بس دقه رسول وسلم ورته فاعنی علی نفسک بکثرة السجود ته به په دې خبره کې زما مرسته داسې وکړي زه خو به د الله نه سوال کوم چې تا ما سره جنت کې یو ځای کې ګاونډي کړي خو ته به پکې زما مرسته کوې هغه د بکثرت السجود چې سجدې به ډېرې لګې دلته مراد صرف سجده نه ده معنی څه ده لمونځونه به ډېر کوې دا خبره مې دې دپاره وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې داسې کوشش او محنت کوئ او لوی خوشبخته انسان دی چې الله رب العزت وله ژوند ورکړي او په ژوند کې وله بیا توفیق د محنت او د کوشش ورکړي
حدیث موږ څو پیرې بیان کړی دی، امام ترمذي راوړی دی، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. په خلکو کې بهترین او خوشبخت هغه دی چې عمر یې اوږدي، عمل یې ښایسته وي. چې چا ته الله اوږد ژوند ورکړي که نه، او دې اوږد ژوند کې دی محنت او کوشش کوي، دا ډېر خوشبخته انسان دی. نو په هر حال کې د خپل نفس سره مقابله. خلاصه د خبرې دا ده، خواهشاتو سره مقابل. هسې مثال دو به درکو. یو حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، ابو مسعود رضی الله عنه، یو ګور عبدالله بن مسعود دی، یو ابو مسعود دی، د مسعود پلار دی، او هغه د مسعود زوی دی، او دا انصاري دی، او بدریم دی، دا صحابي بدر په غزا کې شریک شي. وی کله چې د صدقې د آیتونه نازل شو، خصوصا کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا دپاره اعلان وکړو چې حالات د مسلمانانو کمزوري چې څوک څه کولی شي ویې کوي. وی کنا نحامل علی ظهورنا، موږ په خپلو شاګانو باندې به سامانونه راوړو. دې ته محنت او کوشش وایي، دې ته د نفس سره مقابله او جهاد وایي. نو وی بعضو پکې ډېر مالونه راوړو، لکه عثمان بن عفان رضی الله عنه، ابو بکر صدیق پورا مال راوړ او دې وویل، عمر رضی الله عنه، عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، او داسې نور دغه مالدار دي. سم مالونه راوړو، بلکې په دغه موقع باندې خو دغه چې دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه جنت به یې کړی. رسول صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو، وی څوک به جنت واخلي د الله نه. صحابه کرام غلي شو، ځکه چې دا سوال ډېر دروند سوال دی، دا نه چې سړی ورپده وشي. لکه اوس که موږ ته وویلی شي چې څوک به جنت واخلي د الله نه، او نه صبر وکړه، جنت اخسته د الله نه، او بیا پیغمبر یې وایي، دا اوس زور غواړي که. نو عثمان بن عفان پاسې یا رسول الله صلی په دویم پیر په دریم پیر هر پیر له عثمان بن عفان را پاسې یا رسول الله صلی خو بیه ده جنت به راکوي، ورکوم به څه؟ وایي دا لښکر به تیارې، تبوک د غزا دپاره چې کوم لښکر جیش العسر ورته وایي، دا به تیارې. په سوونو اوښان، ورسره اسونه، ورسره روپۍ. دا په هغه ورځ عثمان بن عفان راوړي. او رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د هر څه ولیدو، وی عثمان چې د نن نه بعد څه کوي نقصان وله نه ورکوي، د الله بخلی جنت یې واخیستو. ستاسو څه خیال دی چې د عثمان چې له دومره سره وړي دي، ده به د نفس او د خواهشاتو سره مقابله نه کړي؟ په سوونو اوښان، اوښ ګوره نن سبا چې کمزوری اوښ دی به 3-4 زره ریاله دی، دا پکې هغه چې هېڅ نه وي، دا به 3-4 زره چې سفر دپاره ایلي، او چې تبوک ته دي بوځي او بیا دې راولي، او په جهاد کې دا به هم سم اوښي که نه. او په هغه ټیم کې په دې قیمت دی چې لکه نن سبا چې موږ سره ګاډي دي، بلکې جنګ کې چې څنګه ټینکونه دي، او دا دې له په سوونو راولي، ورسره اسونه، دا به هم څه مال لګولی که نه. نو دا به ده ته به خواهشاتو، ده ته به شیطان، ده ته به نفس دا نه ویلي چې مه کوه. نفس کې خو دا صفت پروت دی که نه، چې سړی د ښه کار نه منع کوي، خو ده ورسره مقابله کړې ده، ده ورسره کوشش کړی. منافقان ناسو، نو چې چا به ډېر سره وړو، قالو مرائن، ډېر ریاکار ته وګورئ چې ډېر څه به راوړو، ریاکار. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، یو کس پکې راغی، هغه صاع کجورې راغستې، تقریبا 2 کیلو کجورې. نو ان الله لغنی عن صاع، نو الله اوس وایي دې یو څو کجورو ته څه ضرورت لري؟ پای کې یو صحابي و چې هغه پټ لږ غونته کې مال راوړی او کجورې لږه راوړي، دې ته محنت وایي. دا قصه اصل کې ما دې دپاره کوله، خواهشاتو سره مقابله دې خلکو نه زده کول غواړي، نفس سره. یعنې د یو سړي سره نور هېڅ هم نشته، لږه کجوره ده،
او هغه سترګو نه اوښکې روانې وې او هغه د کجورو هغه ډیري ته پټ غونته کې ورګزار کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل څه دې راوړي دي؟ جړا کې وي یا رسول الله دا لږې کجورې او دا مې مزدوري وکړه ومې ګټلې را مې وړي. دې ته وایي د نفس سره مقابله کول. زمونږ که د بینک اکاونټونه ډک شي او که زمونږ بوجۍ د پیسو نه مونږ ډکې کړو بیا مونږ دومره هېرېږو ځکه چې مونږ د نفس سره مقابله نه شو کولی. مونږ د شیطان سره مونږ د خواهشاتو سره مقابله نه شو کولی. منافقانو وخندل نو اوس وی الله دې یو څو دانو کجورو ته څه ضرورت لري؟ هلکه وي سړی صدقه کوي بیا خو څه به وکړي. الله ایتونه نازل کړو الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الله وی منافقان آغا چی بدی وی دا آغا چا چی مؤمنانو کی صدقی ډیرې ورکوي او په هغه چا پورې منخطي دي چې هغوی صرف خپل کوشش لږ محنت مزدوري وکړه او سې راوړو نو دوی پورې خاندي مسخرې کوي. الله رب العزت به په دوی پورې مسخرې وکړي. دې ته وایي مقابله کول د نفس سره د شیطان سره. اوس د دې زړه ته به دا راتلی شو که چې یاره دا یو څو کجورې خو زه به یې وخورم زه به څه کوم. موږ دې ټکي هم خراب کړي وو زه به څه کوم او پوره دومره راشن ورسره پروت دي چې را روان نسل یې ټول خوړی شي خو دی بیا هم وایي زه به څه کوم زما ښځه به څه کوي او بچي به څه کوي او ته به یې چې دا بچي او دا ښځه سم اوښان دي بس په مخه ورته رزق وروله خو دا مړېږي نه. دا ټول اصل کې موږ د شیطان او د نفس او د خواهشاتو په هغه جال کې راغلي یو. بیان په آخره کې یو حدیث ته وایم او دا په توجه سره واورئ. د دې دپاره درته وایم چې څه کرې هغه به ریبې چې څومره محنت د خپل نفس او خواهشاتو سره کولی شي بدله به یې درته میلاویږي او چې نفس او خواهشاتو ته دې ځان کمزوری کړو لاسونه دې ورته اوچت کړو د دې به درته هم بدله میلاویږي. په دنیا کې به هم هغه نتیجه ویني په آخرت کې به هم نتیجه ویني. اوږد حدیث دی او حدیث ابو ذر غفاری رضی الله عنه دی صحیح مسلم کې دی. زه هغه ټول حدیث نه وایم هغه حدیث کې دی الله وی ای زما بندگانو تاسو ټول وږي یئ مګر هغه چې زه ورله خوراک ورکړم مړېږي او تاسو ټول لغړي یئ مګر هغه چې زه ورله جامه ورکړم یو پټېږي. تاسو ټول بېلارې یئ مګر دا چې زه ورته هدایت وکړم هغه ته لار میلاو شي. تاسو سحر ماښام الله وی ګناهونه کوئ او زه دله ګناهونه بخم. بیا الله رب العزت وی ګوره یا عبادي انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی. اے بندگانو تاسو ګوره مال الله وی نقصان نشئ راکولی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی نه ماله فایده راکولی شي. فایده اولنی او اخرنی زما او ستا ده نقصان اولنی او اخرنی هغه زما او ستا دی. یا عبادی اے زما بندگانو الله وی لو ان اولکم و آخرکم کستاسو اولنی و آخرنی و انسکم و جنکم و انسانان و پیریان كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم چې دا ټول تقوادار شي او پرهیزګار شي انسانان او پیریان ما زاد ذلك في ملکی شیء دا زما بچی کې زیاتې نه راوړي. بیا الله وی ای زما بندگانو ستاسو انسانان او پیریان اولنی او آخرنی که ټول بی دینه شي کنه او ټول فاجران فاسقان شي او نافرمانه شي ما نقص ذلك من ملکی شیئا الله وی دا زما بچی کې څه کمی نه راوړي. بیا الله وی سبحان الله وی که ستاسو اولنی او آخرنی انسانان او پیریان ټول په یو ډاګه ځمکه ما ته ودرېږئ که نه او هر یو زمان خپل حاجت وغواړي. څومره حاجتونه وي د دې خلکو یوازې د یو کس څومره دي تا ته خپل معلوم دي ما ته خپل معلوم دي او چې دا ټول ودرېږي د اول نه د اخره پورې انسانان او پیریان او د الله نه یې غواړي او الله وایي زه دې ټولو له د دوی هغه حاجتونه ورکړم. ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر.
دومره کمې هم زما په بچۍ کې رانولي او په خزانو کې لکه څومره کمې چې هغه ستن راولي چې ته په دریاب کې دننه کې او بیا یې ته راوچته کړي دومره کمې به رانشي د الله په خزانو کې داسې پراخه خزانې دي دې دپاره مې ته حدیث ویې غوږ ورته کېږي یا عبادي الله وایي انما هي اعمالکم احصیها لکم دکه ستاسو اعمال دي زه یې دله شمارم زه یې دله نوټ کوم زه یې دله لیکم هر څه نوټ کېږي ثم اوفیکم ایاها بیا به دله د هغې بدله د قیامت په ورځ درکوم فمن وجد خیرا فلیحمد الله که چا هغه اعمالو کې خیر وموندو یعنې قیامت په ورځ جنت ورته میلاو شو د الله رضا نو د الله شکر دی ادا کوي ومن وجد غیر ذلک او که د دین علاوه چا بل څه وموندو د الله رب العزت دا جهنم دا عذابونه دا نافرمانیانې دا دومره بدي شي چې هغه نوم دلم نالي نوم ولا نالي که چا د دین علاوه بل څه وموندو بل څه دي ګناهونه نافرمانیانې دی وموندي په خپله عمل نامه کې ځي به جهنم ته فلا یلومن الا نفسه نو صرف د خپل ځان ملامته کوي الله وایي موږ څوک نشي ملامته کولی نو خبره ټوله د الله د توفیق نه بعد او د الله نه بعد زما ستا په لاس کې ده د خیر لار هم موږ ته ښویې شوې ده د شر لار هم د جنت لار واضحه د جهنم لار واضحه ده بس د نفس سره مقابله کول غواړي خواهشات را وپرځوه هر ځای کې د خواهشاتو مه منه ها که چېرته خواهشاتو کې داسې خبره راله چې د دین خلاف نه یعنی د دین دینداري هم نه ده خو د دین خلاف هم نه ده څه خبره نه ده منلو کې او چې داسې خبرې د دین سره برابر او دینداري خو به لازم منې خو کومې خبرې چې تا ته خواهشات او نفس کوي او شیطانان یې ته کوي پیریان یا انسانان د هغې مقابله کوه او دا د مسلمان شان دی د مرګه پورې دی په یو مقابله کې په یو جنگ کې په یو جهاد کې چې هغې ته جهاد النفس ویلی کېږي په ځان سره مقابله کول په خپل ځان سره مقابله د ټول نه زیاته ګرانه ده الله دې موږ له دې توفیق راکړي او الله دې موږ په شیطان په نفس په خواهشاتو په دشمنانو باندې زورور کړي باقي خویونه او صفات به انشاءالله پر روان بیانونو کې بیانو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد